زیاته مننه مولوي صاحب چې د مرکې وخت راکوئ خپل نوم یاد کړئ او خپله وظیفه. مولوي عبدالشکور حقاني هلم د کمیساري مسؤل. د کمیسار په توګه یاست تاسې. مولوي صاحب واوریدل چې دلته اوس له افغان ځوانانو سره له افغان ناروغانو سره ښه وضعیت نه کېږي، ښه سلوک نه کېږي، کله چې اوري له هغوی سره بد سلوک کېږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟ نو تاسو خپل فکر وکړئ خالي د جلایر څخه چې مخکې په درې پټه لار کې دا دوه انسانان تېرېدل، اوس دېرش پټه لارو ته خلاص شول. دا یو او پاتې یو د کورونا مشکل دی چې د کورونا په خاطر باندې دروازه کلاو نه وي، همیشه خلاص نه وي دروازه. نو په دې خاطر باندې نو خامخا به څه مشکلات د خلکو اجتهاد وي، نور خو داسې مشکل نه دی پېښ شوی، داسې مشکل راغلی دی. د فکر کوم د دروازې هغه مخ ته یو ویډیو خپره شوی و، یو سپین ږیری په ویډیو کې ژاړي چې کله چې موږ واوړو بیا ملیشه د اف سي دي څوک هغوی بیخي سیاسرې تر پوړنې نیسي که شوي د هغوی سره بد سلوک کوي. تاسو داسې معلومات رسېدلي دي که رسېدلي وي تاسو د هغوی په وړاندې څنګه غبرګون ښوولی دي؟ که داسې معلومات موږ ته رسېدلي موږ د هغو سره خبره کړې ده چې دا انساني چلند نه دی، دا باید اصلاح شي او په دې باره کې تاسې فکر وکړي. او هغو موږ سره دا وعده کړې چې بالکل موږ په دې کې ستاسو سره همکاري کوو او دا کار نه کوو. تاسو باوري یاست چې پنجابیان ستاسو په کول کوي دغه خبره ستاسو نه ردوي؟ نه، دا خو هغه جلا ملک دی، دا جلا ملک دی، د هغو باندې زموږ څه حکمراني ده، د هغو پر موږ څه حکمراني ده. هغه خپل ملک دی، موږ خپل ملک دی. دا د دوه ملکو د تفاهم په خاطر باندې چې دا دوه ملک دي، که یو مشکل رالی دا به تفاهم سره کوي، مسله باندې په خبرو باندې به سره کښېني، خبره به سره کوي، یو مشکل د حل دپاره به مشکل حلوي. مولوي صاحب دروازه له څو څخه تر څو بجو پورې خلاصه وي؟ اوس خو اتو سره تر 11 بجو پورې خلاصه وي، 3 غنټې. او که چیرې یو څوک تکلیف ولري، ناروغان ولري، ناوخت راورسېږي، د هغه لپاره تاسو یو لار لرئ؟ د هغه دپاره موږ داسې لار نه لرو. دوی خود به خود هغه د منزل لار دغسې مریضانو ته ورکړې ده چې هغه هر وخت راورسېږي، هغه مریضان اوري او پر دې دروازه باندې نه لرو. ښه، یعنې هلته دا سهولت شته چې هر مهال راورسېږي او غوښتلی شي؟ هلته دا سهولت شته چې هر وخت مریض راورسېږي هغه. حقاني صاحب یو وروستۍ پوښتنه مخکې داسې وو چې له چا سره به تذکره وه کولی شول چې واوړئ، اوس څنګه دی دغه پروسیجر؟ یوازې تذکره ده که شناخته کارت هم غواړي؟ نه، اوس دا د کرونا په خاطر باندې دا مسله ختمه. فقط چې د اخوا د تذکرې والا بند پاتې وي هغه راکلی شي، د دې خوا شناخته کارت والا بند پاتې دا کلی شي، نور خلک نشي تللی. نور د اتو څخه تر 11 بجو پورې فرق نه کوي، هر څوک تللی شي که دا هماغسې دی؟ نه، خو به شناخته کارت والا تللی شي، د تذکرې والا راکللی شي، نور څوک نشي تللی. یعنې د دې خوا څخه افغانان ځي هغوی باید پاسپورټ ولري؟ هغه باید پاسپورټ ولري او د پاسپورټ مسله هم ځکه چې د کرونا په خاطر تعطیل دی. ښه، هغه هم نشته. یعنې که څوک پاسپورټ ونه لري یا شناخته کارت هغه نشي تللی؟ هغه نشي تللی. ښه، مننه.